داسې فمن تبعني فإنه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیتونه ولوستل، ممکن چې الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام نه نقل کړی دی. ای زما ربه، دې بتانو گمراه کړل او بېلارې کړل ډېر زیات خلق. پس هغه څوک چې زما تابعداري وکړله او ما پسې را روان شو د بتانو د عبادت او بندګي ترک کړله، دا زما نه دی او زما ملګری دی، زما د اتباعو نه دی، نو ده ته مغفرت وکړه او دا وبخه او ده لره جنتونو ته داخل کا، زما د ملګرو نه حساب کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې هغه آیت کریمه ولوسته چې الله عز وجل د عیسی علیه السلام په باره کې ویلي دي. عیسی علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته وایي ان تعذبهم فإنهم عبادك، که چېرته ته دوی ته عذاب ورکړې ای الله نو ستا بندګان دي. نو معنا دا چې د غیر الله عبادت یې کړی دی او د الله سره برخداران جوړ کړي، نو مستحق د دې دي چې ته ول عذاب ورکړي. وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، او که چېرته ته دوی ته مغفرت کې نو ته زورور ذات او حکیم ذات یې، په دې ټولو کې ستا حکمتونه دي. نبي صلی الله علیه وسلم دا دواړه آیتونه ولوستل او لاسونه یې پورته کړل او دا یې ویل اللهم امتي اللهم امتي، ای الله زما امت او ای الله زما امت. او یې بکې او نبي صلی الله علیه وسلم ژړلي، سترګو نه اوښکې روانې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په رابطه دومره غمجن دی او دومره پریشانه دی. الله سبحانه وتعالی چې خو علیم او پوه دی په دې حالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، جبریل علیه السلام ته وایي ته لاړ شه محمد صلی الله علیه وسلم ته او ورته وایه چې کومه خبره تا جړوي، ولې دا جاړې، ولې پریشان یې، ولې خفه یې. جبریل علیه السلام راغی د الله د امر مطابق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ویلي وایي ولې جاړې، ولې ته خفه یې، ولې پریشان یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ته ټوله خبره تېره کړله چې دا آیتونه مې ولوستل. د ابراهیم علیه السلام غم او درد د خپلو اتباعو په رابطه زما مخې ته ودرېده. عیسی علیه السلام په باره کې د آیتونه مې ولوستل، د هغه غم او درد د خپلو اتباعو په رابطه زما مخې ته ودرېده. نو زه د خپل امت په رابطه باندې پریشانه شوم چې زما د امت به څه حال وي. په دې وجه باندې ژاړم، بله وجه نشته دی. جبریل علیه السلام لاړ الله رب العالمین ته سره د دې نه چې هغه په دې خبره باندې علیم او خبیر دی. الله رب العالمین ته ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم داسې وایي. الله عز وجل جبریل علیه السلام ته ویلي اذهب الى محمد فقل، لاړ شه محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایه انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، یقینا زه دې چې موږ به تا راضي او خوشحاله کړو او موږ به تا نه غمجن کوو په باره د خپل امت کې. ته بلکل فکرمند مه اوسېږه د دې خبرې په رابطه، موږ به تا خوشحاله کړو او ته مه غمجن کېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره داسې وفاداري ښودلې ده او داسې مینه کړې ده د خپل امت سره، دومره مینه محبت والله العظیم که بل پیغمبر د خپل امتینو سره کړي، کوم مینه محبت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو تا سره کړی دی. خو زمونږ د طرف نه جفا ده، مونږ پیغمبر نه دی پېژندلی او د دې پیغمبر قدر او د هغې عظمت زمونږ د زړه ته نه دی ښکته شوی.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لمر خړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته لاړ او صحابه کرام راغله. نبی صلی الله علیه وسلم ته 2 رکعاته صلات الکسوف مونځ وکړه. دویم رکعت چې کله د الله پیغمبر ترې نه فارغېږي او اخرنۍ سجدې ده، نبی صلی الله علیه وسلم سجدې ته ښکته شو. فجعل ينفخ في سجوده، د الله پیغمبر شروع شو ټوکې کول په دې خپله سجده کې. په بل روایت کې راغلي وي نبی صلی الله علیه وسلم داسې ویل چې اوف اوف، دا د غم کلمات وه. د الله پیغمبر په سجده باندې پروت دی او یو بکي او جاړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم جاړي او دا د خولې مې د غم او د درد پکې وځي او رب العالمین ته وایي چې لم تعدني هذا، ای زما ربه تا ما سره د دې وعده نه ده کړې وانا فیهم، او زه په دوی کې یم. تا ما سره د دې وعده نه ده کړې چې زه به ستا امت هلاکوم او زه دې په دوی کې موجود یم. لم تعدني هذا ونحن نستغفرك، ای الله مونږ تا نه بخښنه غواړو، تا مونږ سره د دې وعده نه ده کړې چې مونږ دې ستا نه بخښنه غواړو ته دې مونږ معذب کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت باندې ډېر خفه شو او ډېر زیات ورباندې غمجن شو چې اوس په دوی باندې عذاب راځي او دغه د لمر خړ شوی دی. نبي صلی الله علیه وسلم یېرېده چې دا د قیامت ورځ چېرته شروع نه شي او د قیامت ورځ قایمه نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دردونه او د خپل غمونه د خپل امت سره شریک کړي دي. د دې د وجه نه د امت دې سوق کړی دی او د لاس یې نیولی دی، په داسې لار باندې روان کړی دی چې هغه د امت د کامیابۍ لار ده، هغه د امت د سعادت لار ده، هغه د امت د شقاوت نه د نجات لار ده، او هغه لار ده چې په هغې باندې د امت نارینه او زنانه لاړ شي. الله سبحانه وتعالی دنیا او آخرت د هغوی ښایسته کوي. مجد او شرافت الله عز وجل دې امت ته به ورکوي.